حفاظت باندې کته راکوشي. دغه ځای کې هیکپ وګوري چې د ډریګن واړه بچي هم دلته کې راشي. نایټ فیوري مخې ته چې کوم مې پروت دی هغه د هغې خوراک کوشش کوي خو نایټ فیوري وله نه ورکوي. بعد هیکپ ولګي هغه وړوکی ډریګن ته یو میو غذار کړي. هغه وړوکی ډریګن چې کله میو وخوري د هغې نه بعد هغه راشي د هیکپ سره اوده شي. هیکپ چې کله دا هر څه ویني نو ده ته پته ولګي چې اوسه پورې ما ته ډریګن باره کې کومې خبرې کړلې هغه ټول دروغ دي. حقیقت کې خو ډریګن د انسانانو سره ډېره مینه کوي. هیکپ خپل کور ته واپس راشي. دی په خپل کمره کې ناست وي چې د ده پلار سټویک د ده سره ملاقېدو دپاره هلته کې راشي. هیکپ چې کله خپل پلار ویني نو هغه ولي کاغذونه هلته کې پټول شروع کړي ولې چې په هغې کې د ټوټپلیس باره کې معلومات لیکلي. سټویک ولګي خپل زوی یا ورور دپاره هغه ته ووایي چې تا زما نه څومره غټ راز پټ کړی دی د اوسه پورې. باندې چې هیکپ ویریږي خدای بیا خپل پلار ته ووایي چې ما خو ستا نه یو راز هم نه دی پټ کړی. باندې سټویک په خندا شي او ده ته ووایي چې ولې نه دی پټ کړی. اوسه پورې ما دا سوچ کو چې ډېر نالایق او کمزور یې ډریګن سره مقابله نه شي کولی. چې ستا باره کې کومې خبرې واورېدې چې تا ډریګن څنګه هراو کړي دي نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم د دې نه. سټویک ډېر زیات خوشحاله شي او هغه ولګي هیکپ له د ده د مور هغه هیلمټ ورکوي کوم چې د ده د مور وي. او دلته کې بیا په بله ورځ باندې دوی دوباره هغې ګراونډ ته راشي د مقابلې دپاره. نو دا ایسټریک دی دغه هیکپ ته ووایي چې ته به نن زموږ په منځ کې نه راځې زه به نن د ډریګن په هر حال کې هراومه. غلی راشي هلته پټه شي او دا چې څنګه به د ډریګن باندې حمله کوي د هغې نه مخکې هیکپ لګېدلی هغه ډریګن یې هلته کې سملولی. ایسټریک چې کله دا ویني نو هغې له ډېره زیاته غوسه ورشي. د دې نه بعد ګوبر وایي چې دا مقابله هیکپ وګټله خو ایسټریک له دلته کې ډېره زیاته غوسه ورشي او هغه د ده سره جګړې کولو کوشش وکړي. سټویک دوی ته وایي چې دلته کې به جګړه نه کوي. په دې کې یو ښځه اشاره وکړي چې سبا به هیکپ ته د یو ډریګن مړ کولو یو غټه موقع میلاویږي. خبره چې سټویک واوري هغه ډېر زیات خوشحاله شي ولې چې دا د ده لپاره ډېره غټ د سامان خبره چې هیکپ به سبا پیل ډریګن مړ کوي. هیکپ په دې خبره باندې خوشحاله نه وي او دلته کې هیکپ ولګي په بله ورځ باندې خپل ټول سامان راوړي هلته کې راشي چې زه به د ډریګن سره د ریزي نه وتښتمه. دلته کې هغه ایسټریک هم د ده پیچه کوي او هلته کې راشي. هیکپ چې کله دا ویني نو هغه ګبراو شي چې دا دلته کې څه ګوري. د ایسټریک نه تپوس وکړي چې ده دلته کې څه ګوري ولې راغلی په ما پسې. ما ته پته ده دلته کې څه ناڅه ګډوډ دی ولې چې ته څه ناڅه زموږ نه لګیا یې پټی. دومره زر پر ډریګن باندې څوک کنټرول نه شي کولی. تا له دلته کې څوک ټریننګ راکوي زه هغه کتوله راغلی ما. دا خبرې کوي په دغه ټایم کې دا ټوتلیس هم هلته کې راشي. هغه چې دا ویني چې ایسټریک هیکپ وخي ټوتلیس ولګي په دې ایسټریک باندې حمله وکړي خو هیکپ ورته وایي چې نه دې ته څه مه وایه. ټایم کې ایسټریک دلته نه وتښتي هغه وایي چې زه به د هیکپ پلار ته د دې باره کې ووایم. ډریګن ولګي د ایسټریک را ټینګه کړي هلته کې یو ونې په هغې باندې غوځاره کړي. هیکپ د ایسټریک ته وایي چې زما خبره واوره زه تا ته یو خبره کول غواړم خو ایسټریک ورته وایي چې نه زه ستا یو خبره هم نه اورېدل غواړم. ستا په یو دروغو کې هم نه راځم زه به دا ټولې خبرې ستا پلار ته کوم. هیکپ ورته وایي صحیح ده خو ته زما سره راشي تا د زه څخه یم. په دې خبره باندې ایسټریک راشي او د ده سره په ډریګن له پاسه کښېني خو ډېره زیاته یېرېږي. ډریګن هم د دې جینۍ نه خبرې ولې چې دې جینۍ په دې هیکپ باندې حمله کړي. په وجه باندې د ډریګن ډېر غټ چلانګ وایي د کمې د وجې باندې چې دا جینۍ ګزارېدو نه بچ شي. دلته کې دا ایسټریک بیا سمه شي او دا ولګي هغه هیکپ په زوره باندې ونیسي او ځان ته یې رانږدې کړي. لږ ساعت بعد د ایسټریک له هم خوند ورکړي چې دا خو ډېر ښکلی ځای دی. هغه د هیکپ سره ټوله شپه وګرځي په هغه ډریګن باندې. په دوران کې دا دواړه یو بل ته نږدې هم شي. دلته کې هیکپ ته وایي چې سبا ستا د ډریګن د مړ کولو نمبر دی نو ته به څه کوې. دا خبره چې کله ټوتلیس واوري نو هغه خپله لاره بدلې کړي او بل طرف ته په هوا شي. په دوران کې نور هم ډېر ښه ډریګن راشي چې چا په پنجو کې خپل شکار نیولی. هیکپ او ایسټریک چې کله دا ویني نو هغه هم ویرېږي. هغو ته پوه شي چې نن موږ هم د دوی شکار جوړ شو د دوی سره. او د دې نه بعد دا ټول ګریوان هغه کنوې ته راورسي کوم ځای کې چې د ډریګنو سردار وي. ډریګنان ولې خپل هغه شکار هلته کې غوځار کړي. دوی چې څنګه شکار غوځار کړي نو هلته کې یو غټ ډریګن راشي هغه شکار وخوري. مخکې دوران کې هغه ډریګن د ایسټریک او د هلک هم ویني د وجې باندې چې هغه په دوی باندې حمله وکړي خو دا ډریګن په څه ناسته طریقه باندې دا دواړه د هغې ځینه وباسي او د دې نه بعد ټوتلیس دا دواړه خپل کور ته راولي. دا دواړه چې کله د ډریګن نه راکوچي نو ایسټریک ده ته ووایي چې موږ خو اوس د ډریګن هغه کنوې ولیدو نو موږ له پکار ده چې ستا پلار ته هغه ځای وښایو چې هغوی د ډېر وخت نه په دې پسې ګرځي. هیکپ ایسټریک ته ووایي چې نه موږ خپل پلار ته اوس نه شو ویلی ولې که موږ ورته ووایو نو هغه به ټوتلیس هم مړ کړي. چې کله دا خبره واوري نو هغه پوه شي او هغه ولګي د ده یو کوږی والي او د هغه ځینه منډه کې لاړه شي. او په بله ورځ باندې د هیکپ نمبر چې هغه به نن یو ډریګن مړ کوي خو هغه د ډریګن نه مړ کول غواړي. هیکپ چې کله هغه ارینا میدان ته راشي په کوم ځای کې چې به دی اوس هلته کې د ډریګن سره مقابله کوي خو دی ډېر زیات خفه وي ولې چې دی ډریګن مړ کول نه غواړي.
کپ ډېر زیات خفه ولې چې د ډریګن مړ کول نه غواړي. کله چې ډریګن د سم مقابلې له راشي نو هغه ولې خپل هتیار ګذار کړي، د سره دوستي کولو کوشش وکړي. چې کله دا ویني هغه ډېر زیات غوسور شي، هغه خپل څټکي هغه اوسپنې راپرېږدي چې کم د وجې باندې هغه ډریګن له غوسور شي او هغه په دې عقب باندې حمله وکړي. چې کله په عقب حمله وکړي نو ټوت پیسټ ته له دې خبرې پته ولګي او هغه په څه ناسته طریقه باندې هغه ارینه ته ځان راورسوي. طرف ته هسټریک هم ارینې ته رادن نشي، هغه محقب بچ کول غواړي. چې ډریګن کله به دا حمله کوي نو هغه کنګ فولي ولګي، هغه ډریګن د هغه نه راوباسي. دې کې د عقب پلار هم راشي او هغه د کنګ فولي راټینګي پیس ولګي، هغه د پلار راټینګ کړي. خو عقب ودوی چې نه د زما پلار د مک او د کمې د وجې باندې چې ټوتلیس څه ونه وایي. نه بعد هغه نور وایکینګز هم راشي او هغه ټول ولګي دا ټوتلیس راټینګ کړي او هلته کې وتړي. عقب خپل پلار دوی چې مک او دا زما ملګری دی داسې مه کوه. څوک ولګي دی په یو کمره کې بند کړي او ده نه ډېر زیات غوسه او خفه وي. ده ته چې ته زما زوی نه یې، ته یو رندوکی سړی، ته په دې کلي کې د ټول نه کمزوری وایکینګ یې. ودوی چې نه دې ډریګن ته سم ووایه، ولې چې ده ته هغه کنوی معلوم دی په کومه کې چې هغه ډریګن دی. چې کله دا خبره واوري چې هله دې ډریګن ته هغه ځای معلوم دی، عقب ورته دا خبره هم وکړي چې تا زموږ دښمن نه دی، ولې چې تاسو هم ډېر ښه ډریګن مړ کړي دي. د دې د وجې باندې دوی دلته نه شکار وړي او خپل هغه غټ ډریګن له ورکوي. د دوی خپل هغه غټ ډریګن له شکار وایینلو نو هغه ډریګن به وایي دا ټول به مړه کړي. پلار وایي نه، ته به د دې ځای نه بهر ته نه وځې، ته به دغه هلته کې پاتې کېږي. پلار ورته ووایي چې ما ته دا خبره وکړه چې هغه کنوی کوم ځای کې دی. نو عقب ورته وایي چې ما ته له دې باره کې پته نشته، زه خو ټوتلیس هلته کې بوتلی وم. چې کله په هغه پسې روان شي نو عقب ده د رکولو کوشش کوي چې تا هغه غټ ډریګن نشي راولی، ولې چې هلته کې ډېر ښه ډریګنان دي او هغه ډېر غټ دی. پلار چې کله دا خبره واورېدله ښه زیاته غوسور شو، ده له دې کور کې ښکته غوځار کړي. سټروک ده ته وایي چې زما زوی دومره یرندوکی نشي کېدی. د دې نه بعد سټروک ولګي خپل ټول کسان کشتو ته وخېژي او دی هغه ټوتلیس هم په کشتۍ کې وتړي چې دی به مونږ هغه ډریګن هغه ځای ته بوځي. بل طرف ته هسټریک ایبک ته وایي چې تا له پکار چې ته د ټوتلیس مدد وکړي، خو هغوی زه یوازې یم. د هغې نه بعد چې هغه ټول ملګري راشي عقب ولګي هغه ټول ډریګنان ټرین کړي چې مونږ به په تاسو باندې کینو، مونږ به بوځي. ته ټوتلیس تو هلته کې راولي په کوم ځای کې چې هغه ډریګن وي. ټول ولګي د تیارو حملې وکړي په هغه ځای باندې د ګټو په بمباریانې شروع کړي. د کمې د وجې چې هلته نه ډېر ښه ډریګنان راوځي او هلته نه وتښتي. خلک او دا سټروک دا سوچ وکړي چې مونږ ټول ډریګنان هراو کړو. په دوران کې دننه نه هغه ډریګن راوځي او په دوی باندې حمله وکړي او هغه د اور په ذریعه باندې هغه ټولې کښتۍ هلته کې وسوځوي. هلته کې په هغه کښتۍ باندې هم اور لګېدلی، په کومه کښتۍ کې چې ټوتلیس تړلی. سټروک ګوبلر ته وایي چې زه د دیان خپل طرف ته کوم، ته دا خلک د دوی ځای نه وتښتوه چې دوی مړه نه شي. دغه دوران کې هیپک هلته کې راورسي چې هغه په ډریګن نه پاسه ناستي. سټروک چې کله دا ویني چې زما زوی په ډریګن باندې ناست نو هغه ډېر زیات خوشحاله شي. هیپک دا ملګري هغه ته وایي چې مونږ د ډریګن له غوسه ورولو، دی به مونږ پسې راشي، ته لاړ شي هغه ټوتلیس بچ کړه هلته نه. هیپک د ټوتلیس د بچ کولو دپاره هغه جهاز ته ټوپ کړي. څنګه د هغه زنځیرو کولو کوشش کوي نو کښتۍ ماته شي او دوی دواړه اوبو ته غوځار شي. هیپک په هغه اوبو کې هم ټوتلیس خواله راشي، د ده زنګیرونه چالو کوي، خو د ده ډېر وډوکی نو د دې د وجې دی هلته کې بېهوشه شي. چې څنګه بېهوشه شي نو د ده پلار اوبو ته راټوپ کړي، دی د اوبو نه راوباسي او دی واپس اوبو ته ټوپ کړي. دی راشي هغه ټوتلیس ته هغه زنځیرونه نه ازاد کړي، هغه په هوا وشي. سټروک د ډریګن ته وایي چې ما ستا سره څه کړی د هغې دپاره ما معاف کړه، ما د زوی خیال کوه غواړي چې دی د نه مړ نه شي. دا زوی د سټروک ته وایي چې زه وایکینګ یم او خطرو سره کلاودلو زمونږ کار دی. او د دې نه بعد ټوتلیس والوځي او په هغه ډریګن باندې حمله وکړي. ټوتلیس په ډریګن باندې عجیبه عجیبه ځای نه حملې وکړي. هغې نه بعد ټوتلیس ولګي دا ډریګن بر اسمان ته وخېژي، خو هلته کې ده ته دا ټوتلیس نه راښکاري، خو دا ټوتلیس په ده باندې حملې کوي. کومې د وجې باندې چې د ډریګن له غوسه ورشي هغه د اور په ذریعه باندې په هغه ټول ځای کې اور بل کړي چې د کومې د وجې هغه ټوتلیس هغه وزر وسوځي کومه چې د هیپک له جوړه کړي. دوی چې کله راغورځېږي نو د هغه ډریګن په ده باندې حملې کولو دپاره په خپل خوله کې څنګه اور جمع کوي نو دا ټوتلیس په ده باندې په ده خوله کې حمله وکړي په ذریعه باندې چې دا ډریګن په پوره جسم کې اور ولګي او هغه په ځمکه باندې راغوځار شي. طرف ته ټوتلیس هغه وزر وستو چې د کومې په ذریعه باندې چې دا دواړه کته هغه اور ته راغوځار شي. کله چې اور مړ شي هر طرف ته صرف لوګی او لوګی نو دا پلار راشي خپل زوی ګوري چې زما زوی څه شو. نو دوی ټول چې وګوري نو عقب هلته کې نه وي، دوی دا خیالي چې هغه مړ شوی دی. په دغه دوران کې هغه ټوتلیس ولګي هغه خپل هغه وزره چالو کړي چې کمې وزرې کې هغه ځان سره هغه هیپک پټ کړی او بچ کړی. دا ټول چې کله هیپک ویني نو دوی ډېر زیات خوشحاله شي. او دلته کې سټروک هم ټوتلیس ته وایي چې ستا ډېره مهرباني تا زما زوی بچ کو. بل طرف ته هیپک چې کله سترګې چالو کړي هغه چې کله ټوتلیس ویني نو هغه ډېر زیات خوشحاله شي. خو هغه کله راکوزېږي هغه ته له دې خبرې پته ولګي زما خپه کټ شوې ده او ما ته یو مصنوعي خپه لګېدلې ده.
بیا دا دواړه بار ته راوځي چې هلته کې انسانان د ډریګن سره ښه په خوشحالۍ باندې پاتې کېږي. هلته کې سټویک خپل زوی ته وایي چې اوس به موږ د ډریګن سره جګړه نه کوو بلکې د دوی سره به پاتې کېږو. ګوبلر راشي دله په انعام کې ټوتلیس ته وزرې ورکړي. بیا ایسټریک هم د بعد دا دواړه په ډریګن باندې کیني او والوځي.